بیسم الله محمدي ځینې حقیقتونه بیان کړي دي. دا چې څه یې ویلي معلومات په پامیر پلاس چینل کې راسره وګورئ. بیسم الله محمدي متین بیګ د تخار سقوط نه 2 ورځې مخکې 50 میلیونه افغانۍ راڅخه یوړې. د افغانستان د پرځول شوي جمهوري نظام د ملي دفاع وزیر بیسم الله محمدي په یو ټویټ کې د ولسمشر غني د دفتر رئیس عبدالمتین بیګ د میلیونونو افغانیو پای همیل تورن کړی دی. نوموړي ویلي چې د تخار له سقوط څخه 2 ورځې مخکې ولسمشر غني د خپل دفتر رئیس ورستولی و. ښاغلی بیګ په قوم ازبک او د تخار ولایت اوسیدونکی و. ویل کېږي چې ولسمشر غني هغه ته په حکومت کې د ازبک قوم د مشرۍ مقام او امتیازات منلي وو. د محمدي په وینا متین بیګ ورسره د ولسمشر په سپارښتنه ولیدل او په نیم ساعته ناسته کې یې ټینګار دا و چې د قلي اردو د ملاتړ پر ځای د تخار د ساتلو لپاره دته 50 میلیونه افغانۍ د بزبزک 50 وسلې او د غراض یوه چورلکه په واک کې ورکړي. محمدي زیاتوي چې د امکانات یې له پرېمانه مهارتونو سره ورکړل، خو 2 ورځې وروسته تخار سقوط شو. د ملي دفاع پخوانی وزیر په دې ډول متین بیګ د تخار په نه دفاع او د اخیستو امکاناتو په حیث همیل تورن کړی. متین بیګ په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. نوموړي تېره اونۍ ولسمشر غني سره د سیاسي ملګرتیا او ورته د کمپاین له کبله ملت نه بخښنه وغوښته. متین بیګ دا څرګندونې په ټولنیزو رسنیو کې د ولسمشر غني د پیلویانو له توندو غبرګونونو سره مخ شوې.